جالبه خو نن دا ده نن د جمعې مبارکې ورځې په خطبه کې مولوي صاحبانو نه څوک جهاد ته راوبلل، نه د جهاد فتوا ورکړله، نه عام ولس څخه مدد په دې کې غوښتلو، نه عام ولس څخه په صفوفو کې درېدل غوښتل، نه عام ولس څخه چنده ټولولو غوښتنه وکړله، نه عام ولس باندې فشار راوړي بچیان خپل ولیږي. صرف د خطیبانو لخوانه، د مولوي صاحبانو لخوانه د پاکستان او د افغانستان پر جګړې باندې رڼایي واچول شوله، او په آخر کې دومره وویل شول چې دا جګړه د حق او باطل ترمنځ ده، او دا جګړه د افغانستان د ولسونو څخه په دفاع کې ترسره کیږي، او دا جګړه د دغه بچیانو لخوا نه ترسره کیږي. اول ته چې څوک جنګیږي هغه د افغانستان بچیان دي، دغه ستاسې ورونه دي، او دغه د افغانستان د ولسونو د قومونو د دغه خاورې د ساتنې او د نومیسو د ساتنې لپاره جنګیږي. دعا کې یاد ساتئ هغه ولولې، هغه جوش، هغه ځوانانو کې چې کومه روحیه وه، هغه جمعیتونو کې درېدل چې وو، هغه نارې تکبیر چې وو، یقین وکړئ هغه صحنې کې هغه لحظې کې چې زه مسجد کې وم، تاسو یقین وکړئ ما فکر وکړم ویل که چېرته دغه مولوي صاحب اوس فتوا ورکړي چې جهاد فرض دی ورشئ، مطمئن وم چې نیم جمعیت به کور ته نه وتلی. له مسجد څخه ډېر افراد و اشخاصو مستقیم هماغه خپلو چې تر پاکستان هغه فرضي کرښه پورې ځانونه رسولي وو. یعنې صرف د دعا غوښتنو باندې دومره دا ولس جوش کې راځي، دا ولس دومره په جذبه کې راځي، دغه ولس په وینه کې دومره ګرمي راځي د پاکستان وړاندې. نو ما یو لحظه فکر وکړم ویل که چېرته دغه مولوي صاحبان فتوا ورکړي دغه ولس به څه وکړي. یعنې یقینا نن په مسجد کې ماحول بل رقم ماحول و، ماحول بیخي جالبه ماحول، دغه نارې تکبیر غږونه، د ځوانانو درېدل، د ځوانانو جوش، د ځوانانو مینه، د ځوانانو وطن سره جذبه، بیا د خپلو ځواکونو څخه دفاع، د سپین ږیرو، د ځوانانو، د ماشومانو غږ به درکول، دا جالبه دي. ما ویل که دا به صرف په دغه خطې کې وي یا په دغه ناحیې کې وي، خو چې ما بیا پر فیسبوک او ټیک ټاک کې هغه عکسونه هم کېدای شي دا ویډیو کې لاندې واچوم یا پر کومنټ کې درته واچوم، داسې وګورئ په خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، ننګرهار کې، په شمالي ولایتونو کې، په کندهار کې، په غربي او په شرقي او شمالي او په جنوبي ولایتونو کې چې تصویرونه مې ولیدل بیخي راته جالبه وه، بیخي جالبه وه. یعنې هغه تصویر چې ما له ماشومتوبه زړه کې ارمان و چې افغانان پر یو ناره باندې شي، هغه نن دی، هغه نن پر یو ټغر، پر یو نغري، پر یو دشمن پر وړاندې راپورته کړل شوي دي. الله عزوجل د افغانانو د اتفاق همیش همداسې برلاسې لري، همداسې جذبه کې لري، همداسې جوش کې لري. که چېرته امکان وي تاسې هم داسې صحنه لیدلې وي، تاسې هم را سره کومنټ کې شریک کړئ او د خپل جمعیت حال را سره په خپل دغه کومنټ باکس کې راته سره شریک کړئ.